عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شروع کو د جمعې دویم اذان نه خدا دویم اذان په قران کې شته نه په حدیثو کې شته رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې نه دی شوی دا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شروع کو تمام صحابه کرام او تابعین حتی چې سورل صدی مسلمانانو په دې عمل را روان نه عثمان رضی الله تعالی عنہ دا ویل چې دا قران کې راغلی دی یا حدیث کې راغلی دی. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو د کس د دروغ جواب وکړو ځکه دا دروغجن دي نو دروغ چې وي جواب پکار دی. محترم ورونو خبره دا ده چې د عثمان رضی الله عنه متعلقه دوی همیشه دا دروغ دا دروغ دوی عادت دی چې دوی خلفا نه مني او بیا کله مثال کې پیش کوي چې ګوره د عثمان رضی په زمانه کې به 2 اذانه کېده او عمر رضی الله په زمانه کې به 3 طلاقه یو 3 حسابېده. دغه موږ مخکې جواب کېدلی چې 3 به 3 حسابېده خو حلالې نه یې منې کوله. نو تاسو حلاله کوئ او 3 طلاقه 3 حسابوئ نو نه د نبي علیه السلام په سنت راوانستئ او نه د عمر رضی الله عنه. دې اذان مسله کې هم دوی هم داسې کوي. محترم ورونو اذان کې په بخاري کې خبره ده چې نبي علیه السلام په زمانه کې به څنګه اذان کېده. صحیح البخاري محترم ورونو زما مخې ته پروت دی د جزء اول کې د اذان متعلق چې باب دی دغه خبره ده د صاحب ابن یزید فرمایي چې کان النداء یوم الجمعه اولها و د نبی علیه السلام په زمانه کې یو اوله دغه به چې اذان به چې کېده اذا جلس الامام على المنبر امام به چې په منبر کېناسته اذان به وشو. ابي بکر بیا د عمر د ابو بکر له په زمانه کې هم دا یو اذان کېده بیا عمر له په زمانه کې هم دا کار کېده. فلما كان عثمان له وكثر الناس کله چې عثمان خلافت راغی او آبادی ډیره شو مدینه کې آبادی ډیره شو یو اذان نه کافي کېږي لاوډ سپیکر نشته بجلی نشته چې اذان لرې ځي پورې ورسېږي. څه یې وکړو زاد النداء الثالث درېیمه یو دغه د اقامت او 2 اذانونه دی زیات کړو. نو دی چېرته وکړو اذان به یې ورکاو چرته به ورکاو زورا په مقام کې. امام بخاری رحمه الله لیکي چې الزورا څه ده موضع بسوق بالمدینه دا یو بازارو په هغې کې به عثمان رضی الله عنه دا اذان ورکاو. محترم ورونو د شریعت کې 2 اذانونه بعضې اوقاتو کې جایز دي چې چاته خبر ورکړي. لکه تاسو وګورئ مقلدین خو نه پېژني په حدیثو کې دا شته مشکات کې چې د سهار مانځه نه مخکې نیمه ګنټه مخکې یو اذان کېږي هغه څه دپاره چې خلک راویښ کړي سهار مانځه دپاره دا ځان کېږي. داسې عثمان رضی الله عنه هم دا اجتهاد وکړو چې په مدینه کې آبادي ډېره شوله او جمعې مانځه ته زه خلک رابلمه نو اذان بل ورکوم. په کوم ځای ورکوم؟ په ازار کې. په حدیث کې دا هدف شته چې په زورا مقام کې به ورکو زورا مقام بازارو هغه کې به د اذان ورکو. ولې ورکو؟ ځکه چې آبادي ډېره شوله یو اذان نه رسېده. دا مقلد وایي چې ګوره دا نه په قرآن کې شته نه په حدیثو کې شته. نو که تا قرآن او حدیث پېژندلی نو دا خبره به دې کوله. حدیثو کې شته نبي اسلام وایي چې علیکم بسنتي و سنت خلفاء راشدین زما سنت او د خلفاء په سنتو باندې عمل وکړئ. دلته اجتهاد وکړو او مجتهد اجتهاد کوي کله صحیح کېږي کله خطا کېږي. یو دروغ یې دا ویلی محترم ورونو چې په دې اذان باندې چا رد نه دی کړی. دا صحیح حدیث دی محترم ورونو په ابن ابي شیبه کې 5430 حدیث نمبر دی. ابن عمر نه نقل دی چې الاذان نور اولینی اذان الاول یوم الجمعه بدعه دیته بدعت ویلي منګ نه وي. ګوره دا ابن عمر دا خبره کړې دا ظالمان مونږ باره کې دروغ تري مونږ دې باره کې ویو چې د اذان څه حکم دی څنګه دی هغه وضاحت کوو. همداسې دغه نه نقل دی د زهري نه چې اولینی اذان چې دغه په شی مطلب د عثمان رضی الله عنه کې دا مطلب سنت مطلب 2 اذانه کول دا د عثمان رضی الله عنه طریقه وه. نبي علیه السلام په زمانه کې به یو اذان کېده. حسن بصري فرمایي چې النبي صلى الله عليه وسلم بزمانه كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خرج امام بشروته یو اذان بوشو. نو دا یو اذان بکېده د سلفونه او د تابعینونه او د صحابهونه دا نقل دی. خو مونږ وایو دا د عثمان رضی الله عنه اجتهاد و که داسې یو حاجت مونږ ته راپېښ شو لکه بجلي نشته دی سپیکر نشته داسې یو عمل که چا وکړو انشاءالله یو اذان مسجد کې بلې بازار کې مخکې نه کړي دا به جواز لري. خو د مقلدینو دا عمل چې نه دین دی او نه سادین دی. دواړه اذانونه په مسجد کې ورکوي. نه دا د عثمان رضی الله عنه سنت دی نه دا د نبي علیه السلام سنت دی. نبي علیه السلام په زمانه کې صحابه ډېرو د هغوی
اجماع ده یو اذان. بیا د ابوبکر په زمانه کې ډېرو د هغوی اجماع ده یو اذان. بیا د عمر په زمانه کې یو اذان. علي نقل چې هغه به یو اذان ورکاو. دا امام طبري دا نقل کړي چې هغه به یو اذان ورکاو. هغه هم خلفاو کې د یو اذان. نو موږ چې درې خلفاو نبی علیه السلام دغه باندې چې عمل شي او که داسې یو ضرورت را پېښ شو موږ به پې عمل کوو. خو دا ستاسو عمل چې د مقلدینو نه دا دین دی او نه سا دین دی، نه د نبی علیه السلام په طریقه دی نه د عثمان لانو په طریقه.